قربان شم مدینه مدینه خو مدینه دا د زکه خیسته دا فکی خوږ نبی روزه دا د زکه خیسته دا قربان شم مدینه مدینه خو مدینه دا د زکه خیسته دا فکی خوږ نبی روزه دا د زکه خیسته دا چې کوم طرف ته ګورې د خوندونو نظارې دي چې کوم طرف ته ګورې د خوندونو نظارې دي چې کوم طرف ته ګورې د خوندونو نظارې دي چې کوم طرف ته ګورې د خوندونو نظارې دي د احد غرونه لاندې اصحابه هدیره ده د زکه ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده د زکه ښایسته ده قربان شم مدینه مدینه خو مدینه دا د زکه ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده د زکه ښایسته ده ابو بکر عمر دواړه د جانان سره په خوا کې ابو بکر عمر دواړه د جانان سره په خوا کې ابو بکر عمر دواړه د جانان سره په خوا کې ابو بکر عمر دواړه د جانان سره په خوا کې په جنت البقیع کې د عثمان قبر ښکاره ده د زکه ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده د زکه ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده قربان شم مدینه مدینه خو مدینه ده د زکه ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده د زکه ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده څه ډېر په احترام او په ادب ورته رادرومي څه ډېر په احترام او په ادب ورته رادرومي څه ډېر په احترام او په ادب ورته رادرومي څه ډېر په احترام او په ادب ورته
دشنې روزې په خوا جنتونو باغچه ده د زکا ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده د زکا ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده قربان شمه د زکا ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده د زکا ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده ملنګ چې ښکلا ته یې سپوږمۍ رسېدی نشي 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 هغه مو پیغمبر د زکا ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده د زکا ښایسته ده پکې خوږ نبي روضه ده قربان شمه مدینه خو مدینه ده په فرمایشته طالب العلم محمد عبید احمد الله اویس محمد حکیم الله اواز رضا وزیر د ګل غټه شاعر دی ملنګ درشوال والسلام